ښه جي نن به خبره کوو په کسټمایزیشن باندې چې د یوټیوب سټوډیو په کسټمایزیشن کې څه که چیرې تاسې غواړئ چې د چینل د مخپاڼه چې کوم ده کله چې تاسو چینل ته څوک راځي نو هلته هغوی ته څنګه ستاسې ویډیوګانې ښکاره شي هغه تاسو کولی شئ دې ځایونه تنظیم کړئ دغه ځای چې دی چینل ټریلر فار پیپل هو haven't subscribed دا ټریلر دا خلکو لپاره دی چې ستا چینل یې نه سبسکرایب کړی کله چې ستا چینل ته څوک راشي نو دا به تر ټولو نه اول په ټاپ ځای کې ښکاري او دا چې دی د هغه چا دپاره دی چې ستا چینل یې سبسکرایب کړی مخکې ویډیوګانې کتلې اوس واپس راځي ګوره دا باندې چک کوم چې دا څنګه ښکاري دا چینل ته زه خپل چینل ته ورځم عزیز زهاره صحیح ده کلیک کا پې چې کله عزیز زهاره کوله ګوره چې چینل ټریلر چېرته دی د ټولو نه پاس یو ویلکم میسیج دی ښه دا فیچر ټریلر فار ریټرنینګ ویورز د دې نه لاندې دا فیچرډ سیکشنز دي سیکشن څه ته سیکشن هم دا ستاسو چینل ته څوک ورشي پاس ټریلري او دا کوم سیکشن چې تا جوړې کړي که نه نو دغه چې دی په ترتیبوار ښکاري تاسو ته لکه اوس ګوره دا پاس سره کې دا زما پلیلیسټ چې دی ویډیو پریمیر ټوټوریلز دی ورپسې د یوټیوب کلاسز دی ورپسې شارټس دی او بیا چې دی ناولز دی او بیا چې دی موټیویشنل سټوریز دي دغه ځای کلیک کړئ تاسو ګورئ د اپلوډز نه تاسو کولی شئ چې یو سیکشن جوړ کړئ یعنې کوم ویډیوګانې تاسو اپلوډ کړئ هغه وپدېږي اوس ګوره دې نه یو سیکشن جوړوم صحیح ده ایډ سیکشن اپلوډ سیکشن راغی دا وګوره دا کوم ویډیوګانې چې ما اپلوډ کړي دي نو هغه د ټایم په حساب باندې ښکاري دا تاسې په دغه طریقه باندې پاس او لاندې کولی شئ یعنې هر یو سیکشن چې تاسو ووایئ لاندې او پاسې کړئ په دغه دوه لاینونو باندې کلیک کوئ او ډریګ کوئ یعنې موس کلیک نیسئ زور کړئ او پاس یا لاندې راکش کوئ ریموو سیکشن نو دا سیکشن چې دی ډیلیټ شو پاپولر اپلوډز که دې باندې کلیک کړئ ستاسو دغه ویډیوګانې چې هغه مشهور دي زیات ویوز یې اخیستي د هغې په نوم به یو سیکشن جوړ شي او داسې کولی شي هغه چې هر ځای کې وغواړئ هغه ځای ته یوسئ دا اوس وګوره د ټولو نه زیاتې ویوز چې کومې ویډیوګانې زما اخیستي دغه پاپولر اپلوډز یو سیکشن جوړ شو دا ریموو کوم واپس ایډ سیکشن دا بل سیکشن کله چې لایو وي که نه نو لایو نو سیکشن جوړ شو چې کله هم لایو وي تاسو غواړئ چې هغه ستاسو په چینل کې چېرته ښکاره شي نو ما په دویم نمبر راوست واپس پې ریموو کړو نو دې ته وایي سیکشن یې ګوره تاسې وګورئ ویډیو پریمیر ټوټوریلز ښیي بیا چې ورپسې یوټیوب ښیي بیا ورپسې شارټ ښیي بیا ورپسې پښتو ناول او بیا موټیویشنل سټوریز څنګه چې ما هلته په سیکشنو کې سلیکټ کړي دي د دې پسې چې دی برانډینګ دی برانډینګ کې څه برانډینګ کې تاسو که د خپل یوټیوب د پروفایل تصویر چینج کوئ نو دې کې چې دی تاسو کولی شئ چې د دې برانډینګ نه تصویر چینج کړئ د دې سایز هم تاسو طریقه لري چې مثلا ایټ لیسټ کم سے کم دا باید 98 پر 98 پکسله باندې اوسي او 4 MB نه سایز کم اوسي او مثلا یا PNG یا GIF اوسي که JPG هم یې اخلي نو که تاسو چینج کول غواړئ چینج باندې کلیک کړئ تصویر پیدا کړئ چې هر ځای کې سیف کړئ زه دغه تصویر پې تیار دی خو تاسو ته ښیم صرف که نه بلکې تصویر مې سلیکټ کړو په ډن باندې که تاسو کلیک کړئ نو تصویر به چینج شي خو الریډي په همدا تصویر دی نو په دې خاطر باندې دا ورپسې بینر ایمیج یا موږ چې تاسو ته فیسبوک کې کور فوټو وایو که نه د دې سایز باید حداقل وګورئ د داسې طریقه دی چې 40 پر 11.250 اوسي او 6 MB خو د دې سایز در باندې زه ګورم دلته وګورئ زه تاسو باندې صرف د کور فوټو سایز ګورم که نه د کور فوټو ټول سایز چې کوم دی کوم چې په ټي وي باندې ښکاري نو هغه تاسې وګورئ پاس لیکل شوی دی نو دا چې دی د دې کور فوټو فل سایز یعنې په ټي وي باندې چې دی که چېرې په ټي وي باندې څوک ستاسو یوټیوب کولاو کړي نو هلته دا مکمل ښکاري بیا که چېرته په ډیسکټاپ باندې یا په کمپیوټر ستاسو څوک کولاو کړي نو تاسې باید د دې تصویر په منځ کې بله تصویر بل سایز اخیستی اوس چې وګورئ دا چې دی ډیسکټاپ دی یعنې تاسو ته ټول هغه منځ کې کرښه چې کومه وه هغه تاسو ته ښکاري مکمل او دا منځ کې چې کوم یو دی نو دا چې دی دا په ټولو ډیوایسونو باندې ښکاري یعنې دا په موبایل وي ټیبلیټ وي هر څه چې وي که تاسو په دغه سیف ایریا کې خپل هدف راوستئ نو ټول په دې کې ښکاري زه تاسو باندې موبایل کې هم ګورم
داسې موبایل ته که راشئ اوس ګورئ د دې نه دېزې پورې هغه سیف ایریا د موبایل کې در باندې اوس ګورم که چېرته موبایل ته راشئ وګورئ موبایل کې چې دا صرف همدغه ایریا ښکاري چې دا تاسو ته ما نشاني کړې وه یعنې دا 12.45 پر 328 نو دا چې دی دغه ایریا تاسو ته په موبایل کې ښکاري وکړه د موبایل کور کې صرف هماغه ځای ښکاري چې ما پکې متن لیکلی دی دا وګوره تاسې دغه دواړه سایزونه چې دي دغه دواړه ځایونه په کمپیوټر کې ښیي خو په موبایل کې دا ځایونه نه ښودل وګورئ تاسې دلته مکمل ښیي ځکه چې دا په کمپیوټر کې کولاو دی اوس دلته راځو زه چینج کوم ما چې کوم کور فوټو جوړ کړی هغه تاسو ته ښیم اوکې اوس تاسې وګورئ ویوبل آن ټي وي دې کې ټول سیکشن یې جدا جدا کړي دي ګور دا مکمل غټ تصویر چې دی پاس وګورئ دا ویوبل آن آل ډیوایسز په ټولو ډیوایسونو باندې به دا ځای ښیي صحیح ده دغه دواړه کونجونه چې دي دا ویوبل آن ډیسکټاپ یعنې کمپیوټر کې به دا ښیي تاسو ته ما وښوده چې کمپیوټر کې دا ځای څنګه ښکاري یعنې دا به ټول او ویوبل آن ټي وي دغه ټول تصویر چې دی که په ټي وي باندې ستاسو په ټي وي سکرین باندې څوک ستاسو یوټیوب ګوري دا ټول تصویر به پرې ښکاري په ډان باندې که کلیک وکړئ نو ستاسو تصویر به چینج شي لاندې راځو دا ویډیو واټر مارک که خیال مو کړی په ویډیوګانو باندې د لاندې کونج کې یو ورکوټ واټر مارک تاسو سلیکټ کولی شئ چې دا باید د ویډیو په آخر کې او د ویډیو په ټول انټایر ویډیو یعنې په ټوله ویډیو باندې د اول نه تر اخره پورې ووسي پبلش باندې که کلیک کړئ هغه چینج کېږي صحیح ده تاسو چې زما یو ویډیو پلی کړئ دا ور د کونج ته چې دی دغه دا ویډیو واټر مارک دی سبسکرایب نښه ورسره راځي دا ور ویډیو واټر مارک ما انټایر ویډیو کړم دا به په ټوله ویډیو باندې د اول سر نه تر اخره پورې دا واټر مارک وي بیسیک انفو ته راځو بیسیک انفو کې څه بیسیک انفو کې چې دی تاسو کولی شئ د خپل چینل نوم هم ایډیټ کړئ صحیح ده عزیز زهار نوم دی صحیح دی لاندې ډسکرپشن دی ستاسو چینل د څه په باره کې دی په دې کې تاسو ډسکرپشن لیکئ چې ته څوک یې او ستا په چینل کې څه دي لکه ما پکې دا لیکلی چې مثلا ما مخکې څه کول زه اوس څه کوم او ستاسې لپاره به څه کوم د دې نه لاندې ایډ لینګویج دی تاسو د دې نه کولی شئ چې یو د خپلو ویډیوګانو لینګویج او سب ټایټل لینګویج هم ایډ کړئ پښتو پکې نشته نو زه مجبور یم چې پرژن انتخاب کوم یا یو هم نه انتخابوم ځکه چې پښتو پکې نشته دی صحیح لاندې چینل یو آر ایل دا هغه یو آر ایل ده چې یوټیوب ستا د چینل لپاره کریټ کړی دی صحیح ده لاندې بیا کسټم یو آر ایل کې چې تاسو په خپله باندې خپل کسټم یو آر ایل جوړولی شئ او د دې لاندې چې دی مطلب یو آر ایل تاسو ډیلیټ کولی هم شئ د دې لاندې لینکس دي په دې لینکس کې تاسو د خپل فیسبوک ټویټر انسټا لینکس ورکولی شئ اوس ګوره ما پکې 3 واړه ورکړي دي فیسبوک ټویټر انسټا دلته تاسو د هغه نوم لیکئ د کوم یو سایټ چې تاسو لینک ورکوئ ټیک ټاک مې ولیکل دلته تاسې یو آر ایل انټر کوئ خو زما ټیک ټاک نشته دی زه دا ډیلیټ کوم دغه 3 واړه پکې ایډ دي او دغه 3 واړه په کوم ځای کې تاسو ته ښایي تاسو راشئ یوټیوب ته ورځو زما خپل چینل ته او دې کونج ته راشئ ګوره دا 3 واړه دي فیسبوک ټویټر انسټاګرام فیسبوک ټویټر انسټاګرام دا 3 واړه په دې بینر کې ښایي که فیسبوک باندې کلیک کوئ فیسبوک ته هم وړي که په ټویټر باندې کلیک کوئ ټویټر ته هم ور وړي او که په انسټا باندې کلیک کوئ انسټاګرام ته هم ور وړي سو ګورئ تاسې دا زما انسټاګرام اکاونټ دی تاسو کولی شئ دلته ما فالو کوئ او دا زما ټویټر اکاونټ دی او ورپسې هم چې دی زما د فیسبوک شریف پیج دی چې دا لینک پکې ما هلته ورکړی دی 5 لینکونه چې دی تاسو ته په دې ځای کې ښایي یو دانه پکې غټ وي فیسبوک کې لیکلی او د دې باقي 2 تشې آیکنې دي لینکس آن بینر یعنې 15 ورني لینکونه په بینر باندې ښایي تاسو ته لاندې کانټیکټ انفو کې تاسو کولی شئ چې خپل ایمیل ایډرس ایډ کړئ نو دا مو کسټمایزیشن او د دې نه لاندې چې دی اډیو لایبرري وه چې مونږ پکې مخکې نه کار کړی
او دې تاسو کولی شئ چې فری میوزیکونه راواخلئ هر وخت چې مو زړه وي اډیو لایبرري ته ورشئ او ټول میوزیکونه نو کسټمایزیشن کې موږ خبرې وکړو په دې باندې چې څنګه د خپل یوټیوب پروفایل تصویر چینج کو څنګه موږ بینر یا کور فوټو چینج کو څنګه موږ یوټیوب ته سیکشن یې جوړ کړو د یوټیوب نوم بدل کړو یوټیوب ته ډسکرپشن ورکو او د یوټیوب لپاره چې دی ویډیو واټر مارک ورکو نو دا مو زموږ نن ورځې کلاس هیله ده چې ستاسو به خوښ شوی که مو خوښ شوی وي نو ویډیو لایک کړئ کمنټ وکړئ خپلو ملګرو سره یې خپاره کړئ او د چینل سبسکرایب کول هم مه هېروئ ډېره مننه